د چین صدر شي جین پینګ هیله خوده چې پاکستان به په مستقل ډول د یو محفوظه مستحکم او متوقع کاروباري ماحول په خاطر د چینای کارکونکو منصوبو او ادارو حفاظت په موثره توګه باوري کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چې د چین په 15 ورځنی سفر دی او د شي جین پینګ سره د ملاقات وړاندې د شورو پرز په شینجن کې د پاکستان چین بزنس کانفرنس ته هم وینا کړې. د رائټر خبري ادارې په ریپورت کې ویلي شوی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د چینایي صدر سره ملاقات کې یو ځل بیا د مارچ په میاشت کې په شانګله کې په چینایي انجینرانو ځانمرګي برید او په دې کې د چینایي وګړو په وجنو خپګان ښکارا کړي. رائټر وايي د چین صدر د ملاقات په وخت ویلي د پاکستان د پرمختیا او سماجی ترقۍ لپاره د سی پیک په اپګریډ ویژن پام دی او د پاکستان سره د شریک بیلټ اینډ روټ ډیولپمنٹ په لړ کې مرستو ته تیار دی. پاکستان کې د یوې چینایي ورسپانې لپاره کارکونکو خالد عزیز چې په دې هیواد کې د چین په منصوبو هم نظر ساتي وای د سی پیک د منصوبې دویم پړاو د پاکستان دننه د امنیت او د دې هیواد د مالی حالت د چیلنجونو سره مخ دی. د چیلنج کې پاکستان نه مخکې کامیاب شوی دی او نه پراتلونکو ورځو کې داسې ښکاري چې پاکستان به د چین د وګړو حفاظت یقیني جوړ کړي. او تاسو څنګه وکتل چې د سی پیک اولنې برخه هم په نیمه کې پاتې شوی و دغه شان داسې ښکاري چې د سی پیک د دویمه برخه به هم د امنیت د وضعیت د لاسه ډیره زیاته د ستونزو ښکاري. د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه د 2.5 بلین ډالرو د سی پیک په منصوبه کې 15 پروژې شامل دي چې پکې تر ټولو لوی د 3 ارب ډالرو د توانای په څنګه کې سرمایه‌کاري هم شامل ده. سرکاري ډیټا ښایي چې د 21 پروژو څخه تر دې دمه په 14 منصوبو کار مکمل شوی دی. دوه د تعمیر په مرحله کې دي او په 15 به کار پیل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وايي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ځان سره چین ته د نورو منصوبو یو لوی فهرست هم وړلې دی. په دې کې د 4.1 ارب ډالرو د ML1 منصوبې لپاره لوزنامه کول او دویم دا چې پاکستان غواړي د چین صنعتونه پاکستان ته راوړل شي او دغه شان غواړي چې چین د اګریکلچر په څنګه کې هم د پاکستان سره همکاري وکړي. अब तो ये पाकिस्तानी ख्वाहिश है, अब चाइना की ख्वाहिश क्या है? دا خو د پاکستان غوښتنې دي. د چین غوښتنې څه دي؟ چین غواړي د هغوی چې کوم وګړي په پاکستان کې کار کوي هغوی ته د سکیورټي ورکړي شي او بل دا چې د چین د بجلی د شخصي کارخانو چې په پاکستان کې کوم د 1500 ارب روپو ګردشي قرضې ورپورې دي هغوی غواړي چې پاکستان دا ورکړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر څخه جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې دواړو هیوادونو ترمنځ د انفراستراکچر، صنعت، توانایي، زراعت او صحت او د اقتصادي ترقۍ په څانګو کې د خپل منځ همکارۍ د لا نور پیاوړي کولو لپاره د مفاهمت 23 یاداښتونه او لوزنامې هم لاسلیک کړي شوې دي. د کال 2015 نه راپدې خوا د سی پیک په منصوبو لا خو کار په ټپه ولاړ دی او لا پرې روان کار د نشت برابر دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.